او صحابه وی مونږ چې مدینه شریفه ترالو هجرت مکه مهاجرین وی نو په دې لختو کې به ترخیو براوانه وي بوی به کاو بدبوی وبو یو څو کویانو پکې خواګه باقی ټول د دریاب د سمندر دریاب نراغلي لختی چینه پزمکه کې دنه رګونه د دریاب ترخی مالګي جنې وبوي صرف یو څو کویان پکې خواګو یو ته به بیر روماوي هغه کوي د حضرت عثمان صاحب د یو يهودي نه په بیا واغشته مسلمانانو ته وقف کو لومبه ډېر لوی تکلیف وو صحابه چې رال ډېر لوی تکلیف وو دوبو او دا کوي پټولو کویانو کې لګ آباد او به ډېر وو د يهودي هغه به وبا دې خرصولې نو چې خوخه به وبا به ورکول چې به خوخه نه وجرنده به والا چې چاله به خوخه ورکول چې چاله نه خوخه نه ورکول نو رسول الله مبارک اعلان وکړ وې څوک به چې دا کوي والی خو خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه کی خپل برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنا چې څنګه ته دیو بس کی چې مسلمانم تس کی خدای له والی رسول له والی داغه په حکم او مسلمان له والی زبد جنس ذمہداری او ضمانت په ورکم عثمان رضی اللہ عنہ لال یہودی ته وی دا کوي را خرڅ کا وی نه خرڅو وی ګورم مکه ورا باندې خرڅ کا نیم را خرڅ کا وی نیم خرڅوم خو په ډیرو پیسو دا سه بیا وی چې هغه وخت سره ډیره پیسې وی حضرت عثمان صاحب خود رسول الله مبارک دعا وا هغه ډیره خده په ګران قیمت دې نیم واغشته نو کوي خو ومن نه نیمیږي مطلب به دا یو ورځ به وبت توړي یو ورځ بدمای یو ورځ بسته یو زما درې ورځې بسته درې ورځې بدمای درې ورځې بته ناراضي زما خلق بته وبوړي درې ورځې چې ته پچا خرڅه هغه بته وبوړي بس يهودي نیم په دومره قیمت خرڅ کړي په ګرانه خرڅ کړ بعد عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ و درې ورځې زما او درې ورځې داغي سا زما عیسی کې راځي خیراتی وبوړي عام اعلان شو ذکر رسول الله مبارک فرمایلی چې دا سه کسي والی چې برقه مسلمان سره شریکه کی مسلمان سره برقه شریکه کړه په لمړي خلک چې خلکو ته پته ولګي چې درې ورځې خیراتی دي درې د بې دي يهودي سا بیا درې د عثمان سه بي خیراتی دي بیا درې د بې نو خلک به د عثمان سه بي سره راتل د يهودي سره کې څوکاړو تل په دا غرض براتل مشکونه به ډکول او کور به سنبال يهودي دا قصې په پلاس کې خان چې دا څه په مصیبت وونه ده هغه ټول نیم هغه چې په خیراتی ورکی زما د بیا غیله څوک چې ترازی عثمان صاحب ته راشه دا باقی موهله وی په غریټ نه علم ګوره په غریټ نه علم هغه تا بګران یاره په ارسه چاله والا خو دا باقی مر پسې والا ز اسه ناس دم څه پیسې خو بنقد شي کنه باقی کوي هم واغ ټول مسلمان توقف الله د مسلمان بندوبست کاو نو یو دا کوي یو بیروح بیرحا وتوي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په باغ کې یو کیو خشتا حضور پاک بته داغه نخ او به خوږی وي داغه نه به وبس کله یو بیر غرسو وسم شتاغه کوي حضور پاک اعلان کړو وی زما جنازه چې کوي غي نه مخ کې چې غسل لا کوي نو بیر غرس نه مباله وبروړي داغه غسل برا کوي بیر بوزاو بیر عهنو دا سه یو سوق یانو په مدینه شریفه کې داغه وبخوږی وي باقی ټول ترخی وي نو صحابه پکې بیماران شو نه جوړ شي حضرت ابوبکر صدیق بیمارو او خپه او جلل به حضرت بلال هغه بلال چې په مکه کې هغه سونه تکلیفونه رسیدلي مکه مکرمه کې څومره په تکلیف کې او غریب ګرم از مکه در مدینه آباد ده مکه کې اس نشته بوټي موټي دلته بوټي مدي خو بیا به مکه پس خپه او جلل به ابو جهل ته خیره کوله الله دې ابو جهل هلاک کی وي مونږه د خپل زمکه نه راو شړلو د وباز مکه ته راو شړلو خیره به کوله یو ځل رسول الله مبارک تا صحابه وی چې بیبیان ورته وی بیبي ورته وی ټول صحابه پریشان دي ټول بیماران دي او ټول جاړي په مکه پسې نو حضور پاک دعا وکړه دا سه دعا وکړه چې مزیدار دعا وکړه اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا یا الله په دې خار کې مونږ له برکت واچي اللهم بارک لنا فی مدها وسعها
بعضی سیزونه په وزن خرڅېدل، بعضې په پیمانه. یا الله د خوردونو سامان کې برکت واچوې. اللهم صححها، خدای موسم خوشگواره کې، اوبې خشته کې، جوړه کې. وانقل حماها، او خدای دا تبه بل خوا چته لرې کې، دا تبه ته لرې کې. رب العالمین ته سوال وکړو. نو رسول الله مبارک سبا صحابه ته وی خوب مې ولیده. نو په خوب کې یو توره ښځه وه، ببرسرې وه، بد شکله وه، او د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. وی ما اولته یا رسول الله، الله رسول د دې خوب تعبیر دې سو وست. د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شانی هغه وحی وي، وحی خوبي. رسول الله مبارک ته وی تعبیر دې سو وست. وی د مدینې بیماری وبا خدای د مدینې نه اوستله، جوفې ته لاړه، مدینه جوړه شوه. داسې خوشگوار مزیدار موسم، اعلی هوا، اوبه مزیدار شوه، صحابه ټیک شو، جوړ شو. او اللهم حببها الینا، خدای مونږ ته خوښه کې، الله زمونږ ورسره مینه پیدا کې. کحبنا مکة او اشد، لکه مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې د هغې نه زیاته مینه زمونږ ورسره پیدا کا. مکی سره چې زمونږ مینه ده، بلکې هغې نه زیاته مینه پیدا کا. با صحابه بیا د مکی نوم به نه غشته، دومره مینه د مدینې سره پیدا شوه، دومره محبت د مدینې سره پیدا شو چې خلکو به مدینې پسې بیا منډې والې. نوم بدل، یثرب بدنن نپس ورته نه وایه، یثرب بروز د مسجد، یثرب نوم به ورته نن نپس نه وایه. نن نپس د دې نوم شو مدینة النبی. مدینة النبی، دا نوم خو تاسو یادی که نه؟ نوم څه شو؟ مدینة النبی، د رسول الله مبارک ښار، د رسول الله مبارک شهر، دا نوم کېښودلی شو. نو زموږ خلک ورته مدینه منوره وی، مدینه مکرمه وی، توابه ورته وی، طیبه ورته وی. رسول الله مبارک نوم بدل کا، توابه، طیبه، ښکلې ځمکه، ښکلې ښار، خوشبویه ښار، پاکیزه ښار، ستره ښار، داسې نوم یې ورته کېښود. یو ځل تمیم الداري رضی الله تعالی عنه راغی، رسول الله مبارک ته یو خوب بیان. چې الله رسوله مونږ تاله راتلو په کشته کې کېناستو. پخوا دا بادباني کشته وې، په دې سیندونو کې به وې، هغې کې به یو جنډه لګولې وه، یو غټه جنډه به وه. نو هغه هوا به راتله، هغه جنډې له به یې ډغره ورکوله، نو کشته به تله. زه چې کله کوړي کې وم، نو مونږ به دا کوړي نه د مصري باندې ته په دې سیند باندې وړېدو، پل نو. نو دغه بادبانی کشته وې په هغه زمانه کې. چپو به او کله چپو کشته به وې، او کله بادبانی کشته به وې. نو مانګې به ناست، هغه بادبان به یې تاوو راتاوو، اجنډه به یې تاووله، نو په هغې به هغه کشته روانه وه. نو وی مونږ کشته ته راوختو، بادبانی کشته ته. وی هوا تیزه سیلی طوفان راغی، نو کشته یې یوړه، سمندر دریاب دې په مخه یې کړه، یو جزیرې ته ورسوله. خدای دا په کم طرف رالو، یا الله خدای غرق نشو، جزیرې ته ورسېدو. چې هلته جزیره کې کوشو، مونږ یا شو کوز شو، کشته ته طوفان او ذل قلار شي، نو بیا به ذل سبت بنیسو خپل. خو چې څنګه کوشو لږ مزله مو کو، یو حیوان، یو شی مو لیده، ټول په ویښتو کې پټ، سر نه خپو پورې ویښته دي، مونږ پکې درک د سرمنې نه لګي چې ووینو. مونږ وی ته څوک یې؟ وی تاسو څوک یې؟ مونږ د پلانکي ځای نه روان یو، مدینې ته تلو، او کشته باندې ذل طوفان راغی، دلته یې راوړه. ته څوک یې؟ وی زه جساس یم، انا جساسه، جاسوس یم. او جاسوس څه معنا؟ څنګه د چا جاسوسي کې؟ وی داسې وکړې، د دې جزیرې د میانځ هغه بل سر ته غوندې ورشئ، هلته یو شی، یو انسان ناست دی، او ستاسو په تمه دی، تاسو ته به هم څه خبرې وکړي، تاسو نه به هم څه خبرې واوري. وی شکم پیدا شو، او ناشناسی سره سړي شوق هم پیدا وي. مونږ ورغلو، وی چې ورلو، یو انسانو په زنځیرونو تړلی و، ډېر غټ دروند وجود لري، او په دې زنځیرونو کې چې به ټوپ کړی، یو ټوپ پې و، چغه به وواله، مونږ به ویرېدو. وی چې مونږ ورنږدې شو، دا اوس ګوره خپله واقع بیانې، خوب نه دی، خوب نه دی، حقیقت د سترګو لیدل دي. چې ورلو مونږ ورته وی مونږ ته وی تاسو څوک یې؟ مونږ وایو چې مونږ دغسې مسلمانان یو، پلانکي ځای نه ځو مدینې ته،
وی هغه د آخر زمانه پیغمبر راغلی دی. مونږ یو وی د خلقو حالات څنګه دی هغه سره؟ مونږ یو خلقو لګیا دي مسلمانۍ کې، دلادل مسلمانۍ زیاتېږي، مسلمان په امن دی، په سکون دی. وی بیا مونږ نه تپوسونه شروع کړل، وی چې پلان کې باغ میوه ورکوي؟ مونږ وی او ورکوي. وی سموده پس به وچ شي. پلان کې دریاب کې اوبه شته؟ مونږ وی او شته. وی دا به هم سموده پس وچې شي. خیر څه تپوسونه قصه اوږده ده، هغه مو کړل، مونږ هم جواب ورکړل. وی مونږ ته وی چې زه دجال یم، زه دجال یم، او د قیامت نه مخکې به زه بیا د دې زنځیر نه خلاصېږم او په ټوله دنیا به چکر لګوم، ګرځم به، خو یو توابه ته او طیبې ته به نشم داخلېدی. او چې کله هم زه توابې ته او طیبې ته داخلېږم نو د هغې په درو به فرشتې ولاړې وي او ما به نه پرېږدي، ما له به مخ اړی شام ته چې مه راځه دلته، ما به شړي. تمیم الداري رضی الله تعالی عنه چې دا قصه خپله، دا واقعه د سترګو لیدل حضور پاک ته بیان کړل، نو رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل. وی چې تاسو ته زه ویم چې دجال به راځي، ومومنله. تاسو ته زه ویم چې په دنیا به چکر لګئ، ومومنله. دا تمیم الداري نه واورئ، د په سترګو ولیده، جزیره کې قید دی، بند دی. او دې چې وای چې زه به طیبې او توابې ته نه داخلېږم، باقي په ټوله دنیا به چکر لګوم. وی دا ټیک وای، کونټه مبارکې مدینې له راوبلله، الا هذه توبه هذه طیبه، دا توبه ده، دا طیبه ده، دا پاکیزه، دا خوشبوداره، دا مزیداره، دا اعلا او دا خوشبویا او صفا ستره خار دی زما، دې ته به دجال نه راځي، باقي په دنیا به چکرې لګي. رسول الله مبارک فرمای چې د مدینه درو ته رانږدې شي نو فرشتې به یحرسونها، د مدینه حفاظت پکې څوکۍ به کوي. نو دجال ته به مخ ورواړي، په شام به دیکه ورکړي چې زه شام ته، نو هلته به هناکه قد تقتل، هلته به دې مردار شي د عیسی علیه السلام په لاس باندې مړ به شي. دا د مدینه خصوصیت. پاکه خوشبویه. ما نه یو سړي تپوس وکړو نو مدینه کې د طبیعت څنګه وي؟ مې ډېر مزېدار. ویدا تپوس وکوا، مونږ د مدینه په ټخټو خوشحالیږو، د مدینه په معمولی غوندې زکام او معمولی غوندې ټس ټوس خوشحالیږو، ولی په بیماری خوشحالیږي؟ ما وی او رسول الله مبارک فرمایي چې کم انسان د مدینه منوره په زخم، د مدینه په تکلیف، د مدینه په بیماری باندې د خپل خوشاله اظهار وکړو، كنت له شفیعا یوم القیامه، كنت له شفیعا یوم القیامه، قیامت برز بدد الله په دربار کې سفارش کوم. د پیغمبر مبارک دونه خوخه ده، اجي صاحب دومره خوخه ده، دومره چې کچرته تعالی تکلیف ورسیږي متنګيږي، تا ته بیماری راشي نه متنګيږي، تعالی وجود کې زخم پیدا شي دانه روخيږي متنګيږي. د پیغمبر خار ده، بیماری سره ګناه راځيږي، درجه بلنديږي. د نورو زینو په بیمارو او د مدینه په بیماری ګنام راځي، درجه بلنديږي او صح حاصلېږي. بشیر جانا د رسول الله مبارک سفارش، څه شي؟ د رسول الله مبارک سفارش ملاويږي. دینه بهترین کله بلشتا، دونه بهترین علاقه بلشتا نشته دی، دا مدینه منوره ده. نو مسلمان هلته نه خوشحالیږي. نو ما ته وایي طبیعت څنګه دی؟ مې طبیعت خو ډېر مزېدار، ډېر خشته. ولې؟ مې ډاکټران وایي چې د ښه صحت لپاره دوه څیزونه دي، آب و هوا. آب و هوا، آب اوبو ته وایي او هوا د اکسیجن دی. دا چې کومه هوا لګي سرمن لم فایده ورکوي، وجود لم فایده ورکوي، او انسان لم فایده ورکوي، حیوان لم ورکوي، اونو بوټو لم ورکوي. نو ما وی آب اوبه خو د زمزم دی. مدینه شریفه کې اوبه په جومات ټول د زمزم ډک دی، ټول د زمزم ډک، هر ستنې سره کنینو دویمې درېمې ستنې سره کولرې پرتې دي. او داسې زمزم د میلمستوب په شکل کې د الله درکوي. میلمستوب څه ګیلاسونه ورسره پلاسټک پراته دي، یو کې چې اوس کې بل طرف ته به غورځي، بل برازي بل کې بس کی وسره ګرمې اوبه یخې، ګرمې یخې، زکام دی یخې نه دي، خمرې خوږ ده ګرمې وسکا، ګرمې اس کې یخې وسکا، یو ګیلاس کې که دوس کې الګ دلته خو چې زمزم راشي وی ګوره سوچا راکا چې کور ته نه نوځي د پلار به سوچا پوره کی واچو پک واچو سوچا ورکار چالو سوچا ورکا یو بوتلګي ورکي. نن سبا خو زمزم باندې پابندي لګولې ده، بس یو بوتل ورکي زیات نه ورکي،
یو بوتل ورکې. نو زما اوس راتلمه د مخکې نو ما سره وزن کمو نو ما زما حق دی نو وزن کې به د زمزم یو سم ځکه ما ته 40 کیلو په ټیکټ کې لیکلو چې دا وزن تا ته لوټ دی 40 کیلو وړی شي نو ما سره خو بل څه نو ما وی چې راشه یو ټپکه دوه اوبه به پکې یوسو زما وزن دی زما حق دی زه به یو سم پکې چې اوبه مې ورکې واچولې او هغه په پټه لاړې او دقه دی چې هغه هلک راغی وی دا نمبر ټیکټ د چا دی مې زما وی دې سامان کې دې څه دي مې څه دي پکې او جامې دي پکې او کجوري دي پکې وی نه نور پکې څه دي مې اوبه دي پکې وی راشه هغه اوبه ممنوع دي نه به پرېږدو خدایا ولې اوبه چېته پوډر دي څه زمزم اوبه دي وی منه دي منه مې زما وزن دی حق مې دی وی قانونا جرم دی دا به وباسو هغه بوتل یې ته وست بوتل یې ته وست نو یو بوتل پرېږدي زه ورته ورته ټپکه وی او زه ورته بوتل به 15 لیټره پرېږدي نو هغه 15 لیټره خو زما خو 2000 طالبان دي هغه یو طالب خو ځان له بوتل څکي بیا بشیر جان توبه وباسه دغه چې تر څو کولر په ځان نه راړولې په ګیلاس خو د کار نه کې 15 خو د شو 15 لیټره خو د بشیر جان شو نو نور خلک بس کی نو غړې به پکې نو بعض سادهګان نه مانه تاسو کې یاره وی دا جان چې راشي د عمره والا نو سوچاو بنور کې جوټا ورکای دا پوي کې چې سوچا ورکای مې سوچا بل چا پلار سرته ورسه ټول زمزم راوړم والله کبه خلک مال کې سوچا څنګه سوچا ټوله سوچا دي ښا سوچا ټوله سوچا دي څنګه سوچا دي رسول الله مبارک فرمای نور پکې واچوا فانه لا يزيده الا خيرا دې او بوله फायदा ورکړه څه ورکړه ډېر ته ورسېدل څوک مخکې زمزم واچوا او مخکې وبو واچوا دا ټول د خزو خبرې دي ښا که په مخکې چې لکه په کې واچوي کنه یو خدای دې وسوخه مړه ده نو موږ به کله کله پیغې استله ناغه یو ځل وبو په ما بولل ځان سره سار وختي نو ما وته یو ځل ویترو او فور شکایت کوي چې وبډېر زیاتې دي پکې وې زما دې په خدای قسمي استاد ماته به استاد وي کوم کې مو باپا یو کې چولي نو ما کورې ګورغه ما ته قسم وخور سار وختي چې ما پيو کې وبنه دي چولي او ته چې پيو کې وباچ وې دا ټیک وای کړ مې بیا تاسو څنګه وای چې پيو کې وبدي وې دا پيو کې وبدا چې دا په وبو کې پیچې اول بالټي کې وبو اچي د پاسه په میخه یا غوول شي وګوره نو که پيو کې وبو اچي کو وبو کې پیواچي نو مطلب یو دی کې جدا دی یو دی نو که زمزم مخ کې واچي او په پیرستو کې او کوبه مخ کې واچي زمزم پیرستو کې مطلب یو دی د لاسو په ځای به شلو تورسي شلو په ځای به سلو تورسي سلو په ځای به 200 تورسي نوې تحقیق وراوسه نوې وراوس تحقیق دا خو د پیغمبر مبارک وینا وا نوې تحقیق ورا فرانس والا په زمزم په بوت تحقیق کړی دی ریسرچ فرانس والا ماته په مدینه شریفه کې چاپا دغه خو په موبایل خو مکه مکرمه خدای مې نه خطا کوي یا مکه یا مدینه شریفه یو سړی راشه صاحب دا وګوره انګریزي کې امامات په تشریح کا سدي د فرانس یو ساينسدان دی ک ډاکټر دی هغه د زمزم په بوما ریسرچ او تحقیق وکړ نو چې کومه خالص د زمزم وبدي هغه مې په لیبارټری چیک کړي بیا به دغه وب په نور وبو کې ورواچولې هغه وب مې مخصوص لیبارټری دا پاغه چیک کړي نو پاغه اصل وبو کې چې کم خاصیتونه او کم صفاتونه چې نورو کې واچولې نورم زمزم شوي وي نورم زمزم شوي وي نورو کې هغه خاصیتونه مائده د اسماعیل علیه السلام چې رسول لوی پیغمبر دی بیت الله د خپل پلار سره جوړ کړی دی دغه اسماعیل ماشوم او د بیبي هاجرې د منډو ترلو برکت او معجزه ده نو او دا خی دنیا ته الله هغه خلقه چې خدای نه منه هغه خلقه چې اسلام او ایمان نه منه راشه په زمزم بدر ثابتوم چې الله شته راشه په زمزم بدر ثابتوم چې پیغمبران شته په زمزم بدر ثابتوم چې د پیغمبر یو ماشوم چې رستو پیغمبر جوړیږي داغه د خپل معجزه هم شته دی هغه د زمزم وبد نن دنیا ته داغه وبروانی دیم دلیل شته عائشه صدیقه چې وکړه د مکې نه مدینه تطلع نو تحمل معها نو ځان سره به د زمزم وبوللې ځان سره به وبوللې برکت هم ثابت دی نن په دنیا کې داسې کوئی نشتا داسې کوئی مکه کې دقه یو کوئی د غیر چا پیر نور یو نشتا بورنګونه شوی دی وشتا دا نه چې نشتا ټول سخو بدی د دریاب ترخیو بدی بیکار او بدی دقه یو کوئی دی یو کوئی
ټوله دنیا سیرابی، ټوله دنیا په مدینه کې د زمزم اوبه پرتې دي. مدینه شریفه کې په ریاض کې یو جومات دی مسجد راجحي، چې کله ریاض ته لاړ شم هغه لوی جومات دی، جنازې پکې کېږي، نو زه هغه مسجد راجحي ته ځان مانځله کوشش کوم چې رسوم. اوس هم د جمعې مونځ څو جمعې مخکې ما ته هلکانو ته مسجد راجحي ته ځو، هلته مو جمعې مونځ وکړه چې تر رمضان کې چې مې الله بوځي نو تر اوله زه مسجد راجحي ته ځم. ډېر لوی جومات دی، عظیم الشان جومات دی. په هغه جومات ته چې ورننوځي د مدینې منورې کجورې هم پرتې دي، زمزم هم پرتې دي، که څوک سکي خیراتي پرتې دي، او چې بار روځي ټپکې پرتې دي صاحب، غټې غټې 10 لیټره ټپکې په بیه خرڅېږي. مدینې ته چې د مدینې نه په کومه لار ځې ته، مدینې نه چې بار وځې ځای په دې لارو کې په ډاټسنو کې د زمزم د اوبو ټپکې پرتې دي، خلک یې خرڅوي او سعودیان یې ځان سره وړي. د مدینې کجوره هم خلاصه نه شوه، د مدینې دنیا ته کجوره سپلای شوه. ٹھیک ته د قسیم نه موس راځي التا، د خیبر نه راځي التا کجوره، او د مدینې خپل صفاوي، د مدینې خپل برني، د مدینې چې خپل کما کجوره ده دنیا ته سپلای کېږي، دنیا ته. خو د مدینې کجوره خلاصه نشوه، او د زمزم اوبه دنیا ته سپلای کېږي، او دا پلکونو اجیان دا 140 لک اجیانې په یو شان سکي، لیکن اوبو کې نه شګه راله، نه خړه راله، نه خوند بدل شو، او نه په کوي کې کمې راغی. ستا د امریکې انجینیر سوال کوي، وی د دې جواب راکې چې دا زمزم اوبه چلیږي، موټرې په یو شان روانې دي، اوبه کمیږي نه، اوبه خړېږي نه، شګه ورکې نه راځي، او دا اوبه په کلونو پرتې مونږ تجربه کړې دي، خوند نه خرابېږي. چې دا ولې د دې دلیل وښایې، دا ولې مې ولې د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده، د اسماعیل علیه السلام پونده مبارکه ده، د جبریل علیه السلام غزار دی چې هغې سره د اوبه راوتې دي. تمارونو خبره مې دې پورې کوله چې مدینه شریفه اوبه مزیدار اعلی. زمزم دو صحت دپاره دو څیزونه دي، اوبه او هوا. اوبه مزیدار اعلی او هوا مزیداره ده، اکسیجن مزیدار دی. ولې؟ ځکه دغه هوا په ریاض الجنت کې تاویږي را تاویږي. دا د ګنبد مبارک سره ډغرې خوري را خوري، دا د رسول الله مبارک د قبر مبارک نه غیر چا پیرا د جنگلې مبارک سره ډغرې خوري را خوري، دا د هغه ستنو مبارک سره ډغرې خوري، او نور سره خلط کېږي او ستا په پوزه تېرېږي. نو اوبه یې دغه دي، هوا دا ده، نو مبارکه وایي که نه. نو حضور پاک دعا ورته کړې، ډېره زیاته دعا کړې ده، اللهم اجعل بالمدینه، یا الله مدینه کې من البرکه، خدایا مدینه له داسې برکت ورکې چې تا مکې له کم برکت ورکړی دی. مکه برکت په قرآن ثابت دی. د مکې برکت په قرآن ثابت دی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراہیم. نو بیت الله مبارک دا غیر وجه گردونوا ټول مبارک. الله چې مکې له کم برکت ورکړی دی، پروردگار مدینه له دا غیر ډبل برکت ورکړ. دا د رسول الله مبارک دعاګانې دي. او یو موقع کې فرمایل زمارونو، یو موقع کې کله چې مکه فتح شوه او بیا طائف فتح شو او تاسو حنین فتح شو، غنیمتونه تقسیمېدل، حضور پاک ډېر سخي سخي. ګوره دغه د سیرت خبرې کوم ښه، ربیع الاول په مناسبت دغه د سیرت او دغه د کلي او دا خبرې درته ما شروع کړې، ډېر سخي انتهایی. نو چاله سلو خان ورکوه، چاله زیات چاله کم. نو هغه خلک چې د مکې نوي مسلمانان شوي هغې له د حکمت په بنیاد ډېر مال ورک. مدینې والا له مال ورنکړ، ورېکه خو سلک په نشي صاحب. نو چې دا کم الکانو په مدینه شریفه کې د مدینې واړه الکان، واړه خو نو نوجوانان، هغې وجیبه دا ده مونږ له مال نه راکوي او د مکې خلکو له ورکوي. زمونږه تورې خو اوس هم د هغې په وینو سرې دي، اوس هم ورسره جنګ او که مکم تې ونیوه او هغې له ورکوي، او مونږ له نه راکوي. هغې له یو خان ورکړل،
ګډې چیلې د دنیا ورکړې همون له اسره نکړل د مدینې الکانو وې رسول الله مبارک ته اطلاع ورسېدله چې د مدینې نوجوانانو الکانو ګیله وکړه چې د اطلاع حضور پاک مبارک ته ورسېده نو د مدینې خلک یو تنبو ته راغونډ شي یو تنبوانې ولګول خیمې ولګولې وی ټول دې ته راغونډ شي ټول هغې ته راغونډ شي وی چې صرف د مدینې خلک اهل مدینه انصاري چې بل څوک نه صرف د مدینې خلک به ټول د مدینې خلک الکان بوډاګانې راغونډ کړل رسول الله مبارک ورغې ورسره کېناست تپوس ته کوي وی باری خو در کې څوک نشته که نه انصار یې د مدینې خلک یې هغې یو کس را کې باری شته وی څوک دی وی زمونږ خورایې دی پیغمبر علیه السلام یې یادو ځکه د رسول الله مبارک د نیکه مور نیا سلما یې نوم هغه د مدینې د بنو النجار قبیلې وی یو را کې پردی شته وی څوک وی زمونږ خورایې دی حضور پاک یې یادو رسول الله مبارک مسکی شو وی ابن اخت القوم منهم وی دا خورایې د قوم وی خیر دی هغه پکې حسابېږي الکه انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي داسې په طریقه ما څه خبرې اورېدلې دي مشران پاسېدل وی صاحب او مونږ نه دي کړی د الکانو کړي دي څه وی د الکانو وی چې د مکې خلکو له مال ورکه مونږ له رانه کړه زمونږ تورې اوس د دوی په وینو سرې دي رنګ دي هغې له ورکې مونږ له نه راکړي چې سخت راشي نو مونږ ته اوازونه کوي رسول الله مبارک او چې مالونه راشي مونږ له نه راکوي خلکو له ګډې چیلې ورکوي خو دا مونږ نه دي وی د الکانو ویلي رسول الله مبارک او فرمایل وی او خبره ټیک ده ما د مکې د خلکو له مال ورکو د اسلام سره مینه پیدا کوم اوس کافر او اوس مسلمان شو نو زه مینه پیدا کوم چې په اسلام لک شي مال ورکوم دا مې ورکړل حکمت ته وجې نه مې ورکړل تاسو له مې در نه کړل ای د مدینې خلکو وره دا ټکې اوس وره ای د مدینې خلکو مالم خوښ دی ګډه چیلې او خانم خو دې که رسول الله هم خوښ دی صلی الله علیه وسلم وی تاسو نه خوښوئ وی خلک به نور خلک به ځان سره کورونو ته او خان بوزي ګډه چیلې به کورونو ته بوزي او تاسو به ځان سره خپلو کورونو ته رسول الله مبارک بوزي ګډه چیلې ښه دي که رسول الله مو خوښ دی وایاس ټول ملامت شو به یو جبه وای نه او خان پکار دی نه ګډې چیلې پکار زمونږ ته پکار دی بلکې یو پراپیګنډه دام شوې وه چې رسول الله مبارک خپل کلی فتح کوس به مکه کې پاتې شي نبی علیہ السلام یې داسې نه کېږي انصارو ما سره ډېر غیرت کړی دی انصارو ما سره ډېره مینه کړې ده داسې نه کېږي زه به تاسو سره ځم مه خفه کېږئ او بیا څه وایي لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار که هجرت نه وي نو زه به هم یو انصاري وي بالته کې به پیدا وي لو سکلکت الناس وادیا او شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم که خلق په یو لرزي په یو درزي په یو خورزي انصار په بل لرزي په بل خورزي په بل درزي زب نور سره نظم چا سره بزما انصار سره بزما څنګه مخه خدوسه وی الله رسول بس تمو پکاره ګړه چلے خان مندي پکا بیا رسول الله مبارک اعلان وکدلتا اے انصارو ورستو بتاسو سره حق تلفی کیږي بادشاہان بتاسو خپل حقونه نظر کوي او صبر وکي اصبرو صبر وکي ما سره په حوض کو سر تاسو ملاقات کیږي انصار خو ډېر بهترین خلق دی وی خلق بزیاتیږي انصار به کمیږي وی خلق بزیاتیږي انصار به کمیږي او حضور پاک او فرمایل وی د مدینه خلق سره به څوک سکیمونه کی د مدینه خلق ته به څوک سازش جوړ نه کی او کم سړی مدینه ته سازش جوړ کو د مدینه قوم او خلق ته سکیم او سازش جوړ کو داسې به ویلی شي لکه مالګه چې وبو کې ویلی کی او داسې وخت براشي چې شام به فتح شي خلق به شام ته منډې وي اے خلق مدینه د لغوره ده که پوهېږې یمن به فتح شي خلق به یمن ته بچی بوزي او اهل به بوزي منډې به وي مدینه ولا بهتره ده خو افسوس که دا پوهېږي مدینې نه مزه مدینه بهتر ځای دی
او چې کم انسان په مدینه کې ځان لمرګ خوښ کا او دی وی زمانه د صاحب په مدینه کې وځي او مسلمان وی قیامت پر ورځ د دې سفارش به زکو دا د پیغمبر کله دي اوس وای کنه خو هم دې کنه دې خو خلک ها مینشتا کې دشتا الله دې ولا موږ بوزي ښا بار بار دې مور رب العالمین بوزي مدینه منوره ته دا مدینه منوره جمعات د مدینه مرکزی ځای دی چې خلک لاړ شي مسجد نبوي لذي امونس پکې کوي یو روایت کې راځي چې یو مونس په 1000 بلکې راځي یو مونس په 500,000 دا د زرو والا روایت مضبوط دی ها او جمعات بیا کم دا هغه جمعاتو دا د دوه ماشومانو بچو د یو سهل نومو د بل سهیل رسول الله مبارک کراغه دقل ته پیغمبر مبارک اوخه کې ناستا خوا کې وسره نږدې کې ناستا د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخه ته سامان زر پمنډه کور ته دنک ابو ایوب انصاری بیا رسول الله مبارک جمعات جوړو دوه ماشومانو درمنو خلکو کجوري پکې وچول یو څو زاړه چې د پخوانی نامعلومه قبرونو سلی غوند ښکارېدل او د کجورو بوټي پکې ودا ځای جمعات له وقف کو څنګه مو خو خاله هغه ماشومان وی الله رسوله بالکل اترې وی پلارې مړو وی بالکل زمونږ د طرف نه وقف دی جمعات ته وی نه 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 دا ماشومان دي وقف نه دی او د پیسې به ورکو نو حضرت ابوبکر صدیق د خپل جیبه لس اشرفه ورکړي 10 دینار سلورنه می مسقال یو دینار د خپل جیب نه ورکړي او زې جمعات لا واغشته او نبی علیہ السلام په خپل پکې خدمت وکړ خپل د کجورو بوټي وال غاړو ته واچول د کجورو بوټي میدان ورته وار کا څوک لګیا دي پکې بنیادونه وباسي دیوالونه لګ لګ روچت کل داسې یو درې لاسا لاندې ویخته بنیاد ورساو بیا پکې رست لک سپر جوړ کو د کجورو ستنې واچولې او صحابه ته وی مال داسې سپر جوړ کې د موسی علیہ السلام له سپر جوړ شوی داسې سپر را جوړ کې موسی علیہ السلام له جوړ شوی وی د موسی علیہ السلام سپر سونو وی چې اوګت سړی بلا سوچت کلاس په سر رس لګیدل دیوالونه واله دیوالونه لاول خو دیوالم نو لاول هو غاړو تکانیو او د کجورو هغه تنه او سانګي وی بارا په چتم نو لاول مونږ بشورو شو او بیا صحابه به چانکر وړل دا نری دا به پکې لاندې چول چې خټکیږي نه بیا به سپر را جوړ کې نو دیوالونه ورته چت کړل دا سه دیوال چې د انسان د قد عمر دیوالو او چته دونو چتو چې د انسان وګ انسان لاس به سره لګید سورې جوړ شو او دو دروازې هم جوړ شوې دیوالونه جوړ شو بیا رسول الله مبارک او فرمایل په برابر په خټه واچو ځکه لاندې بس سیده نو بیا په خټه واچول دا لومبه جمعاتو لومبه او دکې بیا په اومه هجره کې دا جمعات زوړ شو ستنې زړې شوې او تیرونه زاړه شو نو بیا دوباره نبی علیہ السلام مبارک اوس پړد وینه وی جوړو او یو انصاریو داغه کورو نو رسول الله مبارک هغه انصاری ته او فرمایل وی کدا کور د جمعات لور ک د دې په عوض بتا له خدای په جنت کې کور درکې خو چونګي غریب وړي زیات مسکین او فقیر او عالم کمزوري نو دا غزل ته خبره هغه وی چې زبسکم زما بچي بسکې نو عثمان رضی الله عنه لال او کور په بیا واغشت هغه له پیسې ورکړي او نبی رسول سلام لراغه ورته ودرید صحابه جيبه خلکو وی دا الله رسوله وی چې تا وی چې کدا کور سوق جمعه توقف کې الله جنت ورکي وی هغه زما په حق کې او خبره ویزه وقف کوم وی عثمان اصاخ نه دی ما په بیا واغشت جمعه عثمان صاحب وقف کو نو سن 7 هجری ومه هجری کې دوباره جمعه لکولاو کو او بره په د پاسا سزا کې چت واچو او سزا به چت پاتې شو د رسول الله مبارک زمانہ کې مبارک زید جمعه هم سیبا مبارک استنی دی په د جمعه کې د سړی او چته د جمعه تاریخ ته بیا بل وخت بیان کم خو صرف د مسلمان مینا او محبت د مدینه منوره سره درته مینا محبت او د شوق درته د موږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تلو مدینه منوره چې مدینه منوره ته لاړ نو په مدینه منوره کې سورې تیرې کړې نو بس شاګردانو ته وی زم هغه وی حضرت څه کې
چرته دی عباد حضرت سو منځونه خو به کې وکړه مدینې نه خلق ځي ته څه کوې یو بل سره په سوچ کې شو چې خلق خو مدینې ته چې راشي په میاشتو پکې دیری روزانه به رسول الله مبارک السلام کې بقی مقبره ده قبا ده پکې حمزه صاحب قبرونه دي پکې ویره ما پرېږدې زه مجبور یم صاحب نه پرېږدو مجبوري بخې یو ورځ به ایثار کړ ما ته مجبوري بخې ډېره سخته مجبوري ده زما چې شاګردانو تنګ که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی مجبوری مې دا ده چې د کله نه مدینې ته دننه شوی ما متیا دی نه دی کړی صاحب ولې وی یریږم چې اسې نه په هغه ځای متیا دی وکړم چې په کوم دی د رسول الله مبارک قدم لګېدلی د عشقي مقام دی حالانکه صحابه متیا دی کړي دي مدینه کې متیا دی کل ګناه نه ده جرم نه دی صحابه کړي دي تابعینو کړي دي علماء کړي دي خود امام ابو حنیفه زړه کې دقه سوچ ګرځي چې خدایا اسنا غده متیاز حکم چې کوم دی د رسول الله مبارک قدم لګیدل ما پرې ده چې وزم بارتا او هغه دې ته ورسېږم چې تاریخا په یقین ما ته معلوم نه کېدل ته رسول الله مبارک نه دی تللی چې متیاز حکم بیا براشم ور په سورلې ګرځیدل خو مدینه کې جیز دی منه نه دی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نور صحابه ټول پس ورلې ګرځېدي او مالک صاحب بنه ګرځېده ولې بنه ګرځېده وی د خپو د ګرځېدو نه خو مخلاصي نشته او په کومه خوره کې چې رسول الله مبارک لاندې پروت دی نو مالک له مزه نه ورکوي چې په هغه خوره کې پس ورلې وګرځي هر چا یو خپل سوچ دی خپل فکر دی زمونږ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه خپل تاریخ کې هغه تاریخ کې لیکي چې مدینه ته لا مدینه شریفه کې ورځې تیرې کړې او د مدینه نه بیا چې کله سفر یې کو ته یو الک ډېر خشتره کوټه مزه ده هغه زمانه کې خو سعودي دونه مالدار نو دا خو تیل پیدا شو مالدار شو دا الک به مونږ لیده چې مونږ به کلکې ډوډۍ خوړه او په کلکو به مغه پوټي بارو غورځول نو دا الک باغ پټو پسې ګرځیدا دا پټي به را غونډول او کورته به وړل نو خلک سپوله پیشوګانو لا دا سړی روډې وړي واګانو نو یو ځل شیخ الهند وی دا الک ته مې आवाज وکړ بچې دل تراشه د سکه وی دا پټي غونډوما دا نیمګړې روټه غونډوم بچې په دې سکه وی زه یتیمه ما مور مې کونډه د پلار مې مړ دی او مسکینان جزانان وي د وسم څه نشته او زما مور په دې خدمت هم نشي کولی نو دا وړه دا خوشتو نو دا هغه ماشومان خرورونه مې خويندې مې او مورې خرو رې مې په خپش بچې دا کم دی د مدینه شریفي بچې د بار راغلي نه نام د دې اوسیدونکو انصار اولاد ما اوه رمه ودړو چې دا ماشوم دی وخت په دې روډو پسې ګرځي او دې ټوکړو پسې ګرځي دا خو ضایع بشي برباد بشي وی موت چې بچي خبره ده تکو د هندستان نه راغلي اول ته یو لوی مدرسه راته به نو درې دیوبان وته راغی استاد یې نو بچي خو خدای نه چې ځان سره دی بوزم کله بچي به ساتم او په هغه مدرسه کې در باندې علم به کوم خشته عالم بدنه جوړ شي او چې عالم جوړ شي بیا راځه خپل مدینه شریفه ته بیا به د قدر می عزت به می او طالب خدای لوی شان هم درک وې دې لک ماته وی چې مور سره مشوره وکړه ما چې بالکل مور سره مشوره وکړه او زما دغه کمره ده او دغه مزید او مونږ بل پلان کې تاریخ روان یو روز مې وته خوله او مشوره وکړه کله بچو به ساتم تا به داسې ساتم بچی نه زیاده کده مدینه او د انصار اولاد ایت ویلک لا په کوم ورځ باندې چې زمونږ د تلو ودا الک راغی بس پوه شوم چې خیر الک ځان سره بوزم ما د پر سعادت چې د انصار یو بچی ته علم وخم او د الک بچي د حفاظت شي دا ضایع نشي ګډوډ نشي ما بچي مور سره سلام وکړه ویاو کاکا جی سوی مور دی مور میرا ته وی چې بچي که عالم ده نه جوړ شو لا خدا هکه جوړ نشو بیا له خبره ده خو زلال شو سره استاد یو کس د ډوړې د غمه خو بخلاص شم کړ
اوه خدایا یو مور دونه پریشانه ده مې چې نه بچې فکر ونه کې د ډوډۍ غم نه تا به خدای پاک به تا نه ښکلی عالم جوړوي زه به محنت او خواري سره کوم بیا به دې مور خوشحالي کې خیر مې بس بچې پلانکي ټیم موږ ځو بس نن ځو او ځکه څه سامان مامان سړی راځه که نه هم ضرورت یې نشته اجازت د مور نه دې غواړه وی دا هلک داسې ما ته ګوري هغه زمانه کې خو رچ نه و دا بلډینګان به نږدې وو وی د ګمبت مبارک ته یې ګوته ونیوله وی ما ته وی چې کاکاجي ته چې ما کم کلي ته بوځې دا هلته شته وی زه خو پوه شوم ما وی بچې که دا هلته وي مونږ دلته څه کول دا ټوله دنیا خو همدې پسې رامنډه وه دا خو هلته نشته که نه ځکه مونږ دلته راځو وی کاکاجي خفه کېږم دغه ټوکړې به غونډومه دا سړی نوړی به راغونډومه خو د دې ګمبت او د دې ګمبت د خوا د کلي پرېښودل نشم کولی زړه کې چې د رسول الله مبارک قدر راغی د رسول الله مبارک سوچ او فکر او محبت راغی مدینه د مدینې خاورې به در باندې خوږې لګي خاورې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو سړی د مدینې نه یو تحفه راوړه چې تحفه راوړه هغې په سر د پاسه کېښوده ښکلې کړه او چاته یې وې دا په دې تاخچه کې کېږده چې ورته دا ولې صاحب دونه قدر دې وکړو وی د مدینې ده وی دا خو د مدینې نه ده دا خو راغلی د مدینې نه ده خو دا خو د کافرانو ملک دا لوښی جوړ شوی دی وی د کافرانو ملک وی یو دا خو مدینه کې نه دی جوړ وی هوا د مدینې خو پې لګېدلې ده هوا د مدینې خو لګېدلې ده ما ته بعضې خلک وی دا د مدینې کجور او دا د پلانکي ځای قسیم او دا د خیبر او د پلانکي ځای زم ډېره ښه ده زه خو ما خو د مدینې کجوره خوښوي زه خو هلته نه چې راځم خود نفس د مدینې منورې کجوره راوړم د مدینې صفاوي ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم د مدینې برني ده ښکلې کجوره ده هغه راوړم او بعضې کجورې پکې د نورو ملکونو شته زم خیر د فکر مه کوې هوا پې د چا لګېدلې ده د مدینې شریفې مدینې هوا ولګېدله نو مینه به کې ورسره او محبت به ورسره کې نو مدینه خوږه ده ښه مدینه مبارکه ده د مدینې ځای شپه مبارکه ده ورځې برکتي ده د مدینې خاوره مبارکه ده د مدینې بوټي مبارک دی د مدینې خلق خواږه دي د مدینې خلقو سره محبت بکې مینه بکې او د مدینې د خلقو قدر عزت بکې ما ته به خپل باباجي وي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ما ته به وی چې سودا کې په مدینه کې کوه نو واقعي یو وجه خو دا ده یو وجه چې مدینه کې سیزونه ارزان دي په مکه کې ګران دي یو ملک ته خلق ما ته دلته ارزان هلته ګران یو ملک ته مې دې ته رسول الله مبارک دعا کړې ده هغې ته ابراهیم علیه السلام کړې ده هلته م شی ډېر دی خو دلته رسول الله مبارک د هغې ډبل کړې ده نو نن سبا د غوښې یو کنډول وي هغې باندې 2 کسه مړېږي په مکه شریفه کې په 12 ریاله ملاویږي په مدینه کې په 2 ریاله ملاویږي سبزی په مکه کې په 8 او په 9 ریاله ملاویږي هلته په 3 او په 4 ملاویږي غټه ډوډۍ وي د افغانانې پخی نان غټه ډوډۍ په مکه شریفه کې په 2 ریاله ملاویږي لا وړی په مدینه کې د هغې نه غټه په 1 ریال ملاویږي سودا دلته ګرانه کجورې دلته چایلې چې کمې په 20 ریال کیلو دی هلته په 10 ریاله کیلو ملاویږي یو خو هلته څیزونه ارزان دي یوه لیکن باباجي به بله خبره ما ته کوله ما ته بچې چې ته شی الې نو دکاندار خو دنه ګټه کوي که نه دکاندار خو ناستې دی چې زه ګټه وکړم نو دا ګټه یې د مدینې خلکو ته پرېږده نو ډېر به ښې خوند به وکړي مدینې خلکو ته پرېږده دا ګوره لکه د مدینې مینه د مدینې شریفې محبتي نو چې دا چا د رسول الله مبارک سره مینه ده بچو سره به مینه صحابو سره به مینه او مدینې سره به مینه او چې کوم خلک د رسول الله مبارک د دین خدمت کوي د پیغمبر مبارک د عقیده خدمت کوي
رسول الله مبارک د علم او د اسلام او د شریعت خدمت کوي چې هغې ته عالمان وي، هغې سره به هم ګورې مینې. نن سبا ګورې رونو یو خبره درته کوم ذهن کې د دې اغیارو د کافرو یو سوچ په دې سوشل میډیا په دې فیسبوکونو روان دی. هغې مدرسو پسې هم پروپیګنډې کوي لګیا دي، هغې عالمانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي، هغې حافظانو پسې هم لګیا دي پروپیګنډې کوي چې ته ګیره مصنوعي ګیره ورته واچئ او هغه څه پرواني پټو والا والي او خلکو ته وګورئ که ملا صاحب دروانې کوي. چې ته یو جومات خوب جننده وي، هر قسمه جومات وي، مدرسه یو بلډینګ وي، هغې کې څه داسې غلط پټوان جوړ کړي وګورئ که نه ملا صاحب دا په جومات او په مدرسه کې د ګناه کارونه کوي. هلکه دا خو په دنیا کې کېږي چې ته دا ډمانو تصویرونه دې ونه خوله خلکو ته چې دلته دا کېږي، هیله منډی دې ونه خوله چې ته څه دا په سکول او په کالج کې چې سرواني کېږي په هاسټلو کې هغه نښې. ظالمه خدای نه ویریږي جومات په باندې خلکو بې اعتمادي ولې پیدا کوي؟ په عالمانو خلک ولې بې اعتماده کوي او په زرو کې یو خیګي څنګه وي؟ دا څه خبره نشته. خلک وایي که نه وي ځنګل کې زمري وي او ځنګل کې ګیدړانه وي، پارچا کې شته، غلطم پکې شته، هغه د ګناه هر سړی لري. نو یو کس غلطي وکړه ګناه وکړه خو نشته، ټول فرضي قصې دي. نو ټول مولویان ولې بدنامې، مدرسې ولې بدنامې، حافظان ولې بدنامې، قاریان ولې بدنامې؟ د خدای ظالمه د ته د خدای نه نه یېرېږي. مطلب دا دی چې په مدرسو د خلکو اعتماد ختم شي او په مولا د خلکو کې بېعزته شي او قاری په خلکو کې بېعزته شي او عالم په خلکو کې بېعزته شي، نو د دین سره به خو د دین خو دغه نښې دي. نو چې د کوټې دیوالونه او ستنې کمزوري شي بیا د کوټې چت ودرېدی شي نه، نو د دین چت خو نن په دې عالمانو، په حافظانو، په قاریانو، په مدرسو د پاسه پروت دی. نو چې دا دې ولا ختم کړل، په خلکو بې اعتمادي دې پیدا کړه، د دین نه به ختم شي، نام و نشان ختمه. ولې ظلم کوې د خدای ظالمه؟ ولې زیاتې کوې د خدای ظالمه؟ چې زمیندار ختم شي بیا به دې پټې څوک کوي؟ ککر کروندې باندې څوک پوهېږي او خلک ختم شي پټې به دې څوک کوي؟ چې انجینیر ختم شو بلډینګان به دې څوک جوړوي؟ هلکه دین مولا سره تعلق؟ بالکل مولا سره دین ستا دی، زما دی، ته به هم کې، خو تا ته به دا دین عقیده قرآن سنت بغیر د عالم نه بل څوک خولی نشي. نو دا یو پروپیګنډه روانه ده. نو چې د چا د رسول الله مبارک سره مینه، نو د پیغمبر د راتلو میشن او مقصد څه چې قرآن او سنت او د هغې تعلیمات امت ته ورسېږي، امت ور باندې پوه شي. نن دغه ډیوټي مدرسو کې ده، دغه ډیوټي نن په عالمانو کې ده او په حافظانو او په قاریانو کې ده. نو قدر به کوئ ښه پیغمبر سره مینئ، نو تاسو به یو کس په وجه ټول نه رانیسئ ښه، او کوي ما درګذر به کوئ د مدرسو، عالمانو، حافظانو، قاریانو او د جوماتونو احترام به کوئ، قدر به کوئ او بې عزتي به نه کوئ ان شاء الله العزیز.